د افطار یعنی روژه ماتي په باره کې څو مهم وصیتونه. لومړی په خوراک او څښاک کې اسراف نه کول. الله سبحانه وتعالی موږ ته حکم کړی دی وخورئ او وڅښئ او اسراف مه کوئ. په دریو کلمو کې د غذا ټول علم او د روغتیا راز بیان شوی دی. ډیر خوراک له یوې خوا اسراف او ګناه او له بلې خوا روغتیا ته زیان رسوي او د ډیرو ناروغیو سبب ګرځي. دویم په روژه ماتي کې بیړه کول. په روژه ماتي کې بیړه کول سنت دي. کله چې د افطار وخت داخل شي نو فوراً روژه ماتول پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی څو پورې چې زما امت په روژه ماتي کې بیړه کوي نو هغوی به په ښه حال کې وي. دریم د روژه ماتي مسنونه دعا لوستل. د روژه ماتي مخکې دا دعا ای ربه ما ستا لپاره روژه ونیوله او ستا په روزۍ مې ماته کړه لوستل او د هغه نه پس د خپلې خوښې دعا کول، ځکه چې د روژه ماتي تر وخت پورې د روژتي دعا قبلیږي. په حدیث شریف کې راغلی د دریو کسانو دعا نه ردیږي. لومړی روژهدار د روژه ماتي تر وخت پورې، دویم د عادل امام، دریم د حق غوښتونکي مظلوم، څلورم په خرما سره روژه ماتول. له انس رضی الله عنه څخه روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم به د لمانځه مخکې په څو تازه خرماو روژه ماتوله. که به هغه نه وې په څو وچو خرماوو، که به هغه نه وې په څو غړپه اوبو به یې روژه ماتوله. خرما کامله غذا ده. د روژه ماتي پر مهال بدن د موادو جذب ته پوره آماده وي. خرما په خپل ترکیب کې لاندې ګټور مواد لري. خرما ویټامین سی، بی، ای او ای لري، پروتین، کلسیم، وسپنه، فاسفورس، مګنیزیم، پوتاشیم او داسې نور. پنځم په دوو مرحلو سره افطار کول. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دوو مرحلو کې افطار کولو، د ماښام د لمانځه مخکې او د ماښام د لمانځه وروسته. د ماښام د لمانځه مخکې د خرما او ورسره نور څه خوړل او د لمانځه نه وروسته نور خوراک کولو کې حکمت دا دی چې په معده باندې فشار نه راځي. شپږم د روژه ماتي برابرول. که د چا وس وي بل روژه نیونکي ته د روژه ماتي برابرول زیات ثواب لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چا چې روژهدار ته روژه ماتي دپاره څه ورکړل او یا چا مجاهد ته د جهاد دپاره وسله یا نور تجهیزات ورکړل نو هغه ته به د روژهدار یا مجاهد په مثل ثواب وي.